دري شي بابا هم رشخن نو بیا په دغو غټو مسلو کې هم رشخن. نو د بله افغانستان موضوعات ډېر ستر دي، ډېر غټ دي، هغو دپاره سترې سینې، غټ زړونه پکار دي. که دا ډول وی چې هر یو راسي یو چا د چا خبره نقد کوي، بیا ورته ناست یي کنځا ورته کوي او بیا یې منع کوي، ورته لاړ نور کته نسي او دا خبرې دا د مبارزې نه. دلته یو بله خبره هم کوم خورکۍ، که چیرې تاسو د بلبل اپلیکیشن په موبایل کې لرئ، د بلبل اپلیکیشن به ولته به ولاړ سي، هلته یو کتاب دی په نامه د مبارزه په نامه، بله هغه به بله لږ زره واورئ. د مبارزه وایي چې شته، دا خو موږ اورېدلي دي، راځو مبارزه کوو. خو د بله مبارزې باندې اول په خپله سر خلاصول چې زه دا مبارزه کومه چې شی دا مبارزه ده چې شی، نو دا ټولې کیسې یو ځل خپله سړی ځان ته داسې یو خلاصه ولري، خپل بریف یې مخ ته کږدي، بیا د هغه نه وروسته چې میډیا ته راځي. زه په 4 کلونو کې دلته راځم دغه خبرې زه کومه، تر دې اوسه پورې یو ځوان دې راسي ما ته دا خبره ثابته کړي چې ما د یو ځوان په مقابل کې د بې حوصلګي کړي، ما د یو ځوان د نقد په مقابل کې سپکاوی کړی، ما د یو ځوان بدې خبرې په مقابل کې بده خبره کړي. مبارزه همدې ته وایي چې کله د تا خبرې نقد کیږي، تا ته بدې خبرې کیږي، ته د همدغو بدو خبرو، د همدغو نقدونو د اصلاح دپاره راغلی، ته نسې کولی چې بد په بدو باندې له منځه یوسې، ته نسې کولی چې نقد په نقد باندې له منځه یوسې، ته اصلاح په خبرو باندې، په منطق باندې، په راشنل خبرو باندې ته رامنځته کولی سې. داسې خو نه کېږي چې ته ما ته راسې نقد وکړې زه نقد وکړم، یعنې څه شی، ته کنځا وکړې زه هم کنځا وکړم، یعنې د ما خو دلته هدف دا شی نه ده، زما هدف په ټولنه کې اصلاح رامنځته کول دي. نو هغه د مبارزې تر ټولو هغه اساسي او هغه بنیادي هغه فنډامنټل موضوع چې ده هغه حوصله درلودل دي. زه به درته ښه مثال د ټولې دنیا کې زه به درته د داسې یو انسان مثال درکړم چې موږ ټول د هغه امتیان یو. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارزه درته ښیم. کله چې پیغمبر علیه السلام په پټه باندې دعوت شروع کړ، په خفیه ډول باندې دعوت شروع کړ، دا دعوت چې تر هغې ورځې پورې په جهر باندې کوو، بیا چې کله د هغه دپاره غزوې وکړې، جهادونه یې وکړل، د پیغمبر علیه السلام حوصله تاسو په دې دوران کې تاسو کومه ورځ په سیرت النبي کې لوستې دي؟ نه اصلا نه. پیغمبر علیه السلام باندې په د طایف په سفر کې څه ونه شول؟ آیا هغه بې حوصلګي وښودله؟ نن ورځ 2 بیلیونه انسانان په نړۍ کې د پیغمبر علیه السلام تعقیبونکي دي، د هغه امتیان دي. ولې؟ ځکه هغه د لویې حوصلې خاوند و، هغه په دې خبرې باندې خبر و چې زه دا کومه خبره کوم دا حق خبره ده، دا د حقانیت خبره ده او رد یې هیڅوک هم نسي کولی. په زوره باندې ته د حق خبره په چا نسي منلی، د حق خبره خپله منل کیږي، ځکه د باطل او د حق په جګړه کې حق ګټونکی له شک پرته باطل به یو وخته پورې زور کې په ځواک کې به په هغه وخت کې به ته به خپل هغه حق به ګټونکی نسي کېدلی. خو چې کله مخ ته ځې ورو 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 ستا مبارزه رنګ راوړي. نو په دې هیله چې زموږ د وطن خویندې په دغه موضوعاتو باندې سر خلاص کړي او د خپل د وطن خلکو ته، د خپل د وطن د حالاتو ته دوی متوجه سي، یو ښه کافي مطالعه په اړه باندې ولري. تا ته چې ما مخکې د باچا خان په اړه باندې خبره وکړله، دا د پښتنو د افغان ولس هغه ویاړلی مبارز ده چې د افغانستان په 15,000 کاله تاریخ کې موږ داسې شخصیت نه درلوده، نه یې لرو. د دغه لایف له لارې د دغه لایف د دریچې تا ته وایم او نورو پښتنو ته وایم، که غواړئ د مبارزې په معنا باندې ځان پوه کړئ، مبارزه وایي چې شته، ورسئ د باچا خان هغه کتاب وګورئ، زما ژوند او مبارزه، زما ژوند او جد و جهاد، دا کتاب یې وګورئ چې پې پوه سئ چې مبارزه وایي چې شته. باچا خان یو پښتون و، د یو انګریز په مقابل کې به ودرېده، هغه ته به چې بې عزته خبره وکړله، نو باچا خان کولی سو چې د جنګ خبره وکړي، باچا خان کولی سو چې سپکه خبره وکړي، باچا خان کولی سو چې خپل ولس د جنګ ته وهڅوي، خو هغه د دې ولس دپاره هغه خبره به تېره کړله. مبارزه په حوصله باندې کېږي، مبارزه په غټه سینه باندې کېږي، خو داسې خو نه کېږي چې دلته یو ځوان راسي ما باندې نقد وکړي او زه ورته بدې خبرې شروع کړم. په دې هیله چې زما په دې خبرو باندې تاسو سر خلاصوئ او زه غواړم بل ملګری راپورته کړم. ډېره ډېره زیاته مننه سیب ورو بخښئ چې تا هغې موضوع مې خرابه کړه. بس ښه وخت درته غواړم، موفقه سرفراز اوسئ. مننه، یوه نړۍ مننه، ژوندی اوسئ.